وزیر اعظم به څو کسان بوزي؟ عہده ده کنه یو کیټګري ده، درجه ده. زه وایم وزیر اعظم د دومره تورم کې ځان دی بوزي. حافظ صاحب 10 کسان بوزي او دی مولا 1 نمبر غواړي، اړوشتنه زه 2 نمبر یم. الله نمونه دي، رحیم دی، الله کریم دی، الله غفور دی، الله شکور دی، الله قهار دی، الله جبار دی. الحفیظ الحافظ چې د قرآن یاد که، عباد الله قرآن یاد که، الله د خپل نمون نه مطلق خپل یو نوم راواغسته، صفتی نوم الحافظ. د عباد الله نوم سره یو ځای که، نن نفس بدته عباد الله نه وای، نن نفس بدته حافظ. حافظ عباد الله وای. سبا وای پوچتا وا، سبا وای، سبا وای، سبا وای. او چاته پته شته حافظ عباد الله به څو کسان جنت ته بوزي؟ زر زر وای. څو به بوزي؟ ملک صاحب به څو کسان بوزي؟ او د میر ما ته پته ده ان شاء الله بوزي به. د میر ما ته پته ده هغه هم حافظ دی. وای څه شی دی؟ هغه هم حافظ دی. هغه هم نو حافظ صاحب به څو کسان بوزي؟ څو به بوزي؟ او چې د چا زوی ډبل مې کې به څو بوزي؟ وای صدر مملکت به څو کسان بوزي؟ خوله خوځوی که نه څو به بوزي؟ وزیر اعظم به څو کسان بوزي؟ عہده ده کنه یو کیټګري ده، درجه ده. زه وایم وزیر اعظم د دومره تورم کې ځان دی بوزي. حافظ صاحب 10 کسان بوزي چاته پته شته 10 کسان به کم کسانی؟ دا خو سیروزی والا تم پته ده کم کسان به وجبت چې جهنم په واجبي 10 جهنميان به حافظ عباد الله د خپل خاندان نه ځان سره جنت ته بوزي. توجه یو نقطه پکې بله داسې نه چې د عباد الله پلار وایي چې کار وشه زوی مې حافظ شي بوزي به مې، چاچا م وایي بوزي به مې، امور م وایي بوزي به مې، مامي م وایي کار وشه بوزي به مې، نیکه م وایي بوزي او نیا یم په خوشحالۍ نه په تاوېدو شوه والا نوسې مې حافظ شه بوزي به مې. که داسې رانه بوتلې ولې ګپ دی؟ مسله واوره. حافظ صاحب به د خپل خاندان دا نقطه نن ذهن کې کېده، د دیوبند نقطه واوره. حافظ صاحب به د خپل خاندان نه 10 هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو 10 کسان نه چې دوی په دنیا کې خوشحاله دا پکې شرط دی. دا نه چې دلته د حافظ صاحب له د زړه ګازره کړي اړه دې ورله پړسولي حافظه سرکوز یې راورک شه. دنه به زه تپوس وکړم عباد الله حافظ ستاسو نوم دی؟ حافظ عباد الله. تا چې څوک خفه کړي ملګرتیا ورسره کې تا ته څه نه یم، ما چا څه 00 ته مې وایي، نور چاته څه نه یم. توجه تا چې 15 څپېړې څوک وایي نو په درستخان یې روټۍ ته پرېږدي ځان سره. ستاسو شب جمعې که شب اتوار شب اتوار ټیک دی. تا چې څوک خفه کړي ځان سره مرکز ته بوزي شب اتوار په زوره دا جیتې لږ اوس ته غوسې که نه والې جمعه وایي په زوره وایي بوزي مرکز ته بوزي. حافظ عباد الله وایي زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوزم، چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي. بات خو کلیر دی. نتیجه او ریزلټ دا راووته حافظانو سره مینه کوو به انشاءالله. او یو جمله بله ویم د دې د وجې به څو کسان جنت ته ځي؟ څو به ځي؟ دا حافظان جنتیان دي که نه دي؟ ووایه دي که نه دي؟ دي که نه دي؟ بیا په دې معاشره کې حافظ ته سپک ولې ګوري؟ په دې معاشره کې دې قاري صاحب ته سپک ولې ګوري؟ دې مولانا ته سپک ولې ګوري؟ دې مفتی صاحب ته سپک ولې ګوري؟ دې شیخ القرآن شیخ الحدیث ته سپک ولې ګوري؟ دې بزرګ ولی او عالم ته د دې مدرسې د خادم ته سپک ولې ګوري؟ چې حافظانو د وجه الله د جهنميانو فیصله د جنت کوي. دا حافظان جنتیان دي که نه دي؟ د حافظانو سره مینه کوو، اولاد بچو صحیح تربیت کوو. سټوډنټانو ته درخواست کوم هغه گیم چې ستا د ایجوکیشن دپاره رکاوټ وي، پبجي، فری فایر، لای لډو. کوم سټوډنټ چې د موبایل گیم کوي دی هوم ورک نشي کولی، دی ټیوشن نشي کولی، دی سټډي نشي کولی، د مستقبل ډاکټر انجینیر پروفیسر ټیچر نشي جوړېدی. لہذا سټوډنټانو ته ریکویسټ او درخواست دا دی هغه گیم کو چې هغې سره ورزش کېږي. کبډي کوه. تاسو تخبې کې د کبډي ټیم شته؟ وایي ښه دغه شانتي وه شته. ما پنډې کې بیان کړو نیو چاک راکې माँ पिंडे वाले में कबड्डी का टीम है कि नहीं है? उन्होंने कहा पहले था अब नहीं है। मैंने कहा मुझसे पूछो क्यों नहीं है? आप भी पूछो क्यों नहीं है? पूछो नहीं है।
میں نے کہا میں پخوا کورنی غوړي کورنی چرګانو خلک پهلوانانو کبډي کولې شوه سوچ پارمي چرګان خوري کنه کبډي نشي کولای اپارمي چرګ په پنجره کې کوږي زمانہ شروع کو پزانه ختم کا مو ټول کاګو واګو ته دې کې ماته نیغو خای کم یو نه چرګان پارمي ارس 2 نمبر او دی مولا 1 نمبر غواړي اډوشتنه ز 2 نمبر اډوشتنه ايو کس حق وکنه مې زه خو نه وی ولې نه مې په پارمي چرګانو کې چاته حق نه وي خوراکونه را باندې 2 نمبر کې مولا 1 نمبر غواړي خپکیګه من نشتا 1 نمبر دیو جن اولاد بچو تعلیم باندې نظر وساتو سکول کالج یونیورسيټي